إخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له مرشدا. هغه کسان چې نوی د دین او دیندارۍ مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، هغوی شاید د اخلاص په معنا سم پوه نشي. خو د اخلاص په اړه خبرې د هغه چا لپاره ډیر ګټورې دي چې د الله جل جلاله په عبادت کې وخت تیر کړی وي، د الله پاک جل جلاله سره رابطه ولري او د هغه د عبادت خوند یې څکلی وي، د الله جل جلاله په لوري روان او د شیطان سره په جګړه کې وي. د اخلاص په اړه خبرې د دغه شان انسان لپاره ګټورې دي. اخلاص څه ته وایي؟ اخلاص په ژوند کې له هرې خبرې، کړنې او ژوند څخه یوازې الله جل جلاله رضا او خوښي ترلاسه کولو ته وایي. یا په بله وینا، په هر کار کې د الله جل جلاله رضا او خوښي پلټل اخلاص دی. معنا ده چې هر انسان باید په خپل ژوند کې له خپلو خبرو، دندې، ژوند، مرګ، سهولت، بحث، خوځښت او دغه راز له نورو ټولو پټو او څرګندو چارو څخه باید یوازې یوه موخه ولري او د هغه هدف باید د الله جل جلاله له رضا او خوښۍ پرته بل څه نه وي. له همدې امله اخلاص یوه سخته او ستونزمنه مسئله ده. د اخلاص د معنا په اړه داسې هم ویل شوي چې په نیت او ټولو کړنو کې د الله جل جلاله یو ګڼلو ته اخلاص وایي، یعنی د ټولو کارونو د ترسره کولو په نیت کې د الله جل جلاله وحدانیت په پام کې نیولو ته اخلاص وایي. نو له همدې امله باید د ټولو کارونو په ترسره کولو کې د الله جل جلاله رضا په پام کې ونیول شي، او همدا چې په هر څه کې د الله جل جلاله رضا په پام کې ونیول شو، همدغه د اخلاص معنا ده. د اخلاص په اړه داسې هم ویل شوي چې د هر کار ترسره کوونکی باید د خپل کار په ترسره کولو کې د مخلوق لیدل هیر او یوازې د الله جل جلاله لیدل په یاد وساتي. نو په دې توګه ښایي د زرګونو کسانو په منځ کې د ژړا پر مهال هم یو څوک مخلص به اوسي. پوښتنه رامنځته کېږي چې ولې؟ ځکه چې په دې صورت کې بیا د عمل ترسره کوونکی مخلوق نه ویني او اخلاص یې د لیدو په وړاندې معنی کېږي، ځکه چې هغه به په خپلو کړو کې یوازې الله جل جلاله ویني. له همدې امله ده چې د خلکو په وړاندې په صدقه ورکولو، لمانځه، خشوع او خضوع کې ستونزه نه پیدا کېږي، ځکه عمل به یوازې د الله جل جلاله لپاره وي. د اخلاص تعریف داسې هم شوی چې په خپلو عملونو کې د شاهد نه نیولو ته اخلاص وایي. نو دغه تعریف له مخې باید د خپلو عملونو په ترسره کولو کې له الله جل جلاله پرته بل څوک شاهد ونه نیسو، ځکه چې هیڅ اړتیا نشته چې بل څوک زموږ د لمانځه او یا هم د الله جل جلاله په دربار کې د ژړا په اړه ګواهي ورکړي. هیڅ اړتیا نشته چې ستا پر 6 ځله حج باندې څوک شاهدي ورکړي او یا هم ستا پر حجاب شاهدي ورکړي، ځکه ستا د شاهدۍ لپاره یوازې الله جل جلاله بس دی. وکفى بالله شهیدا ژباړه، او په حقیقت باندې د الله جل جلاله شاهدي کافی ده. سوره فتح آیه نمبر 28. له همدې امله اخلاص د زړه کار دی، نه یوازې د زړه کار بلکې د زړه لومړنی کار دی او هیڅ عمل له هغو پرته پوره نه دی، ځکه د ټولو عملونو قبلېدل په همدغه قلبي عبادت پورې اړه لري، او دغه عبادت د هغه راز په شان دی چې یوازې الله جل جلاله پرې خبر دی. سبحان الله. که د اخلاص تعریف ته یو ځل بیا وګرځو، نو د اخلاص معنا دا ده چې په نړۍ کې له ټولو کارونو څخه موخه د الله جل جلاله د رضا او خوښۍ ساتل وي. نو بیا کوم عملونه ترسره کولی شو؟ عبادتونه، اطاعتونه، لمونځونه، روژې، زکات او حج هغه عملونه دي چې د ټولو موخه د الله جل جلاله خوښي ده. له دې پرته کوم نور کارونه پاتې کېږي چې هدف یې د الله جل جلاله له خوښۍ لپاره وي؟ په پاتې نورو کې خوړل، څښل، ویده کېدل، دنده، شتمني، سپورت او داسې نور هم شامل دي چې موخه یې د الله پاک جل جلاله خوښي کېدلی شي. په دې او داسې نورو کارونو کې هم باید الله جل جلاله خوښي او رضایت وساتل شي. شاید ځینو خلکو ته دا پوښتنه پیدا شي چې اخلاص خو یوازې په اطاعتونو کې دی، د ژوند په نورو چارو لکه عادتونو او داسې نورو کې اخلاص د څه لپاره دی، او ولې انسان باید د ځان عادت وګرځوي؟ دلیل یې الله جل جلاله په قرآن کریم کې په دې توګه یاد کړی دی چې قل ان الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت.
ژباړه: ووایه زما لمونځ، زما د عبادت ټول مراسم، زما ژوند او زما مرګ هر څه د رب العالمین لپاره دی چې هغه د ټول جهان رب دی، هغه لره هیڅ شریک نشته او په همدې راته امر شوی دی. سورة الانعام آیه نمبر 102 الی 103. له اخلاص نه داسې اخیستنه سمه نه ده چې هیڅ چاته دې زموږ د لمانځه ګټه ونه رسي او یا دې اخلاص د لمانځه او نور عبادتونو پورې محدود شي، ځکه چې اخلاص د ژوند په ټولو چارو کې شته، په کار، د اولادونو روزلو، کور، د ژوند ملګري په ټاکلو، د جامو په انتخاب، د خوراک په انتخاب او یا هم د خوب پر مهال باید د انسان نیت پاک او بې ریا وي. همدغه د اخلاص پوره معنا او مفهوم دی: قل ان صلاتي ونسکي ومحیای ومماتي لله رب العالمین. ژباړه: ووایه زما لمونځ، زما د عبادت ټول مراسم، زما ژوند او زما مرګ هر څه د الله رب العالمین لپاره دی. سورة الانعام آیه نمبر 102.